ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. پته مخکې ولګي دا کنه دوه قسمه خلک دي په دنیا کې. یو کاغه خلک دي هغه ته زایغین وي کنه، یو دي حق پرست خلک. یا الله دغه خلک شته چې خلک په فتنه کې واقع کوي، دعا الله تکو کنه چې یا الله دې کګو خلکو نه مو ساتي چې چرته په فتنه کې واقع نشي. تعلیم الدعاء للتثبت عند وجود الزائغین. دعا د تثبت کا کنه د پاره دا دې چې چاته د کګو خلکو په قدم باندې روان نشي. ربنا لا تزغ قلوبنا، یا الله مکه زړه زمونږه سشی باندې بالشبهات یا بالمتشابهات. یا الله پرې شبهات او زائغین باندې مزلکا زلونه کاغنه کې نو دارنګې د متشابهات او د وجنه زمون فزلونه کې چلتا کو غواله رانشي. بعد اذ هدیتنا فاستعنا، چې الله تعالی هدایت کړی موږ ته په محکمات باندې، محکمات په وجه باندې الله زلک لکلې دي. یا الله د متشابهات په وجه مسلم کګي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا دعا کولا، اللهم یا مقلب القلوب صرف قلبي على طاعتك. دا دعا به ډیره کوي، یا الله زما زړه ستا په طاعت باندې راوړې. عائشہ ما ته ویل یا رسول الله اکثر ما تقول، دا دعا څه ډیره زیاته کی. نو عائشہ ته نبی له سلام ویل دا دعا زکه کومه، قلوب العباد بین اصبع الرحمن يقلبها كيف يشاء. دا د بندگانو زلونه د رحمان د دوو غوتو په مین کې چې کم طرف ته اړای نه اړولې شي. دا دعا هم د تثبت لپاره مزیدار دعا ده کنه چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. یا الله زمونږه زلونه مکه کې پستانه چې موږ ته هدایت وکې په محکمات باندې. وهب لنا من لدنك رحمه، او وبکې موږ ته د خپل طرفنا کلکواله. مراد رحمت لري د کثره تثبت، مخکې ویلي د رحمت یو مزاج سره تثبت. دا من لدن کټه کې ځکه ذکر کوي زمون خود سي اعمال نشته چې موږ په د متشابهات نه بچ، او زمون د سي اعمال نشته چې موږ ته په خپل نه په تثبت ملاوي. په خپل فضل رباني الله رحم وکړو. او ستانا سوال ولیکو زکات الوهاب بكون کېدا تثبت. تثبت ور کول والا ذات خو تی کنه زکه ستانه دعا غواړي. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. اے ربا یقینا تا راجم کون کے خلق لرا لیوم لا ریب فيه، فاورت کے چې شک نشته فاورت کې. د دې جملې د مخکې سره بدترې بیا نیو قولانه چې د دې جملې د مخکې سره بدای. سوال پیدا شو کنه دا دعاګانې ولې کوي دا مؤمنان؟ ولې الله تعالی سوال کوي یا الله زلون مکه کوي یا الله دا ولې دې دعاګانې کوي؟ جواب دا د دنیا د پاره سوچ نه کوي، د قیامت سوچ راخي سړي دا غریبان د آخرت سوچ راخي سړي نو ذکر سي دعاګانې کوي چې ربنا انک جامع الناس ليوم لا ريب فيه. دویم قول لري چې دا بل دعا ده د حق پرستو راسخینو، بل دعا ده. یو مکه دعا شو، دای بل دعا شو. خو مقصود به دعا چې نه محذوب ده په دې وقف کې. اے ربا ته راجم کون کې ټول خلقو په عورت کې لا ریبا فی، چې په عورت کې شک نشتا. نو لا تخزینا فی هذا اليوم، یا الله د شرم نه موساتی په دغه ورځ کې ده. او لوی شرمدار چې زمونږه په زلونو کې زیغ راشي کو غواله راشي. لیوم ما فی یوم لا ریب فیه ان الله لا يخلف الميعاد. الله خلاف نه کوي الميعاد خپل وزنا. الله چې کوم یو لوز کی کنه هغه به سر ترسي غوي. یو دې لوز د الله په بار د نعمتونو کې، او یو دې لوز د الله په بار د عذابونو کې. دوانو کې لوزونه د الله وي. نو سوال پیدا کیږي دلته چې الله د خپل وعده نه خلاف نه کوي کا،
نه الله د ګناګارو سره د الله وکړه د کنه چې تاسو له عذاب در کومه سزا بدل. نو سوال لاره ګناګارو ته ګنا نه معاف کوي الله ته. د دې نه خود څه معلومي کړي چې الله خلاف د لوز نه کوي. نو سمانه چې چا کوم ګناه کړی او کوم سزا یې هغه بول خامخاور. دا خو د خوارجو مذهب دی. جواب دلته به صدا ولګي الله خلاف نه کوي د خپل وعده نه. او الله چې دې معافي کوي ګناګارو ته په شرط د اپ سره چې الله ته کو معافي وکړي. یعنی الله د سوي چې عذاب به ګناګارو لور کوم په دې شرط باندې کما په نه کما. او کو معافي کې الله نبي خپل عذاب الله نه ورکړي کنه ول حدیثونه د قران نه د معلومي چې الله د انسان ګناهونه معاف کوي کله چې معافي کوي نو بیا خپل سزا نه ورکړي. دارنګي الله عذاب ګناګار لور کوي وعده او سردا کړي خو په شرط د ادمي توبه باندې چې توبه ونه باسي. که توبه وی ستلا نو بیا ته ګناه خو معافي کنه او سزا مول نه ورکړي. درې منانا یو خلاف کولی په وعده د خیر کې یو خلاف کولی په وعده د شر کې دوه کې فرق. یو چا ترې وی پلان کې کدا کار دیو کو سزا بدل کم کدا کار دیو کو نو دومره انعام بدل. د دې انعام په وعده کې خلاف کول دا عرب دا عرف او عادت خیرخنه غنی لګي. او د شر په وعده کې خلاف کول او داغي نه پورا کول داخله غنی لګي. بلکې هغه د انسان لپاره خلق کرم موجود داغه ګرځي. الله هم د ذکر کې د بندګانو الله د خپل کرم او د عزت په وجبانه خلاف نه کوي. په وعده د خیر کې کم نعمتونه چې اعمال صالحو باندې وعده کړی کنه هغه به خامخاور. او الله د بندا د خیر د پاره الله تعالی کوم وعده د شر چې وسره کړی هغه سره سره نه رسي. ولی للکرم ولجودی دا د الله تعالی احسان نه په خپل بندگان. تزهید په دنیا ذکر کوي اوس برغبتی ذکر کوي د دنیا اور به د مخ سره داو دا خلقا کاغشی وی ولی دا ولی حق پر کو دے جواب دار لاجل حب الدنیا. تو دنیا مين راخي سي دي خلق د دنیا مين راخي سي نه زکات د حق پرست خلاف کوي او کاغ روان دي. نو د دنیا به رغبتي او تعالی بیان خلقا چې کو پرې کړه فائدہ ورن کی دیتا مالونه د دیو نه اولاد د عبد الله نه شه لن تغنیا لن تنفعو فائدہ بوله ورن کی یا لن تغنیا سره لن تدفعو. خلقا چې کافران دي دفع بنکی د دینه مالونه د دیو او نه اولاد د دیو د عذاب د الله نه شایت شه. دا کافران چې کنه د دیتا د دې مال او اولاد هیڅ فائدہ نه ورک من الله شیء. کو پر ټکه یو سوالګه ولی دې ته اشاره را چې مؤمنانو ته دا غي مالم فائدہ ورکړي دا غي اولاد هم له فائدہ ورکړي. خو مال یې مخکې ولی راوړ قیامت فورز باندې مال بخلق زیات مخکې کوي د خپل تکلیف ته پکول به کوشش بلا کوي چې مال مخکې ورس سبب بیا دا کوشش کوي چې اولاد وړاندې کی د دې لپاره چې الله د عذاب نه بچ. من الله سره من عذاب الله شیء د الله د عذاب نه څه نشي دبک. واولائک هم وقود النار او دا خلق له وقود النار ور والا داور والا خشاک دور داخل دې کنه هم وقود النار. وقود النار مکی ویلی کنه پای کې خلق وقودها الناس والحجاره خلق به خشاکی سورۃ بقره کې وسویا خلق کم خلق دی اولای کدی کنه دا کافران دا د جهنم خشاک دی کنه کذا وی علی فرعون والذین من قبلهم. آیات کې الله تسلی ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم خفقی گما کنن دې دا حق مداخله خلاف کوي کنه نسان مکه د نورو پیغمبرانو خلاف هم شوی. حال دریو د کدرې کافرانو په شان د حال د فرعونانو باندې او د خلکو چې د دینه مکیو دا ستوي حالت مستمره حالت همیشه لپاره حالت دری وسنو کافرانو د سریاله کپشان ته د حالت د فرعونانو باندې
مدارک کوئی کذاب آل فرعون ته دعبهم فی تکذیب الحق کذاب آل فرعون حال دریو په تکذیب د حق د دې د حال په تکذیب د حق راځي نه لکه په شان تر حال فرعونانو باندې دا غي په شان ته حال لري کا هغه لکه څنګه چې د حق خلاف کړي او تکذیب کړي دای هم کوي خلقا من قبلهم چې دیونه مخیو ما وجه شبه پس کې راوسنی کافر د مکانو کافرانو په شان تری پدې کذبوا بیااتنا نسبت دروي کړو زمغاتون ته بیا هغه امدا کار کړو نو دای امدا کار نتیجه دا هغه سره وته و نو د دې بس نتیجه فاخذهم الله نوني ولا الله دی ولا بذنوبهم د دې په ګناهونو باندې سورته بقره کې تیر شیو کنه فاغرقنا على فرعون الله په ګناهونو باندې ونی ول او الله چې شدید العقاب سخذاب ولله سزا بول الله ورکیګه دایوی د دنیا عذاب او والله شدید العقاب کې بعد قیامت عذاب ته اشاره قل للذین كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم تخویف اخروی ورکی د اخرت یې را ورکی د الله د عذاب نه لکه څنګه چې تا مال څوک نشي بچ کولای نو دارنګه د الله د عذاب نه تاډل هم څوک نشي بچ کولای دارنګه رسوا لکه څنګه چې د الله د عذاب نه په دنیا کې خلاص نشي کنه نه د آخرت د عذاب نه د الله د عذاب نه نشي خلاصې هوا کافرانو ته ستغلبون اکفرو سره خلق دې کنه چې توحید خلاف کوي زایغین دي کاغه خلک ويسر چې کمزوري بشي وتحشرون الى جهنم او راجم بشي جهنم ته دا ستغلبون لای صفات په دنیا کې او تحشرون الى جهنم دای په قیامت کې صفات قاسمی وې دا څه وشو لکنه دا کافران ټول کمزوري شو کنه ستغلبون او تحشرون مواد کې را دي دوه جنگ چې کله وشو کنه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم يهود راغون کړل په بازار د بنو قنیقاج تقریر او تکاوی اے يهودو ولزان خلاص کې توبه راوړې ایمان راوړې مخکې دا نه چې د عذاب د تورثيږي لکه څنګه چې مشرکان ته ورسېدو په بدر کې نا يهودو ته ویلې تمړه زمون په شان خلکو سره نه جنگېدلې مونږ خوري دا تکړه خلک او قوي خلک یو کا الله د آیات را نازل کو نبی علیہ السلام ته توایا کافرانو ته ستغلبونا تاسو به تزوري ما او هغه شان توشل کړه هغه يهوديون بنو نذیر او بنو قریظه د مکی د مدینه د خواوشان او شړل په چا باندې ټیکسونه مقرر شو او چې رمړ شو نو جهنم ته براوندي کړه وا کافرانو ته زرد چې کمزوري بشي تاسو راجم بشي جهنم ته وبئس المهاد او بدر تیار شوی دا جهنم بئس المهاد سره بئسا ما دته چې مهاد ویل جهنم ته تحکم نه وته مړ جهنم ډیر بد دی فتح بتولې یا ما مهاد سره ما محدو لانفسهم من الاعمال دخلوا بدو اعمال په وجبانه چې ځان لپاره څه تیار کړی کنه دا ډیر بد دی قد كان لكم آيات في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله مثال دا چا چې افتخار کوي په کثرت باندې په ډیروالی باندې فخر مکوا ولی د دې خلکو تاریخ لګو ګورکا اچره مربوط ته ستغلبون سره کافرانو کمزوري بشي څنګه لکه دې دوه ډلو ته وګورئ کنه د دې دوه ډلو حالات ته وګورئ نو پته به تولئ وا قد کانا یقینا اشتری استاتو لپارا اے مومنانو اے کافرانو آیا نکد عبرت د عبرت نکشتا فی فیاتین پا دو ډلو ادوړ لسوی یو د کافر وا یو د مسلمانانو وا التقطا چې راتوان ډلې یو بل سره یو دي پدې کې د عبرت نکوکا یو ډلوا تقاتلوا فی سبیل الله جنگ دل الله د دین غالب کېدل لپاره
و اخرى کافره او بل ډله چې وا کافره وا بیا کې سنت الاحتیاط لري فیاتن دای سره دا وای فیاتن مسلمه یو ډله مسلمانه وا دا کوم ځای نه معلومی د اخرى کافره نه معلومی کا او بل ډله چې وا نو کافره وا دا یو ډله مسلمان هغه سکار کاو تقاتل فی سبیل الله نو دا کافر چوانو دا هغه سکارو تقاتل فی سبیل الشیطان خدا لسنه دا فی سبیل الشیطان تقاتل فی سبیل الشیطان حذف کو داولی جمله په وجبان او داولی جمله نه مسلمه حذف کو درست جمله په وجبان چې کافرتون تکه پرست کراوه دوه ډلې کنه یو د مسلمانانو ډله وا یو د کافرو ډله واقع دا بدر ته اشاره یو ډله وا د الله د دین د غالب کولو لپاره جنگیدله نو دا بل ډله چې وانه د شیطان د دین د غالب کولو لپاره جنگیدله يرونهم لدلو بعد مسلمانانو هم کافران لرا مثلیهم د خپل ځان دچنا مسلمانانو با کافران لیدل د خپل ځان دچن په دې توجیه باندې دا يرونا ضمیر مستترا دا راجره مؤمنانو ته او دا هم ضمیر راجره کافرانو ته او دا رسم مثلیهم کی دا ضمیر راجره مسلمانان لیدلو با مسلمانانو هم کافران لرا مثلیهم د خپل ځان دچن کافران خصو ذریانه حسو کسان او مسلمانان سو 314 کسان کافران با مسلمانانو ته دا شپږ سوا شپږ کسان کار دا کم شو کا ولی داغو حقیقت خډیرو کنه نه سوا یا زر کسانو خدای مسلمانانو با کافران لیدل د خپل ځان دچن او د دې دچن چې شونو لکه څو شو شپږ سوا دریش شپږ سوا شپږ خدا چې اور ایلاین اثر ستر ګلیدلو او نور په حقیقت کې ګوره کافران دیو دا تعالی ولې د څکواله دې لپاره چې دا کافرانو ته پسترګو کې کم کارش یو مقصد دلته راو به معنا ده چې وکړه یارونه کې زمير راځي کا کافرانو ته لیدل با د کافرانو هم مؤمنان لرا مثلیهم د خپل ځان دچن دا هم رستنه زمير راځي کافرانو کافرانو با مسلمانان د خپل ځان دچن لیدل څنګه کافران څو زر مسلمانان به خپل ځان دچن لیدل 2000 بوته مسلمانان ښکاریدل الله تعالی مؤمنان پسترغو کې زیات کار کړل يرونهم مثلهم لا يرين خدای باندې بیا یو سوال پیدا کی یو درېمه توجیه پکې راوه چې دوانو ته زمای راځي کدوان لیدل با مؤمنانو او کافرانو هر یو بل لرا د خپل ځان دچنا دې صورت کې بیا مقصد دا کافرانو ته مؤمنان چې زیات شو او مؤمنانو ته کافران چې کم شو ولی مؤمنانو با کافران د خپل ځان دچن لیدل مشپک سو تراول کافرانو با مؤمنان د خپل ځان دچن لیدل نو کافرانو ته مؤمنان چې نو 2000 کارش فات باندې ظاهرا به سوال د تردی چې دینه خدا معلومیږي چې الله مؤمنانو ته کافران پسترګو کې کم کړي په هر توجیه باندې دریوانه توجیهاتو کې په هر توجیه کې دا مقصد دی چې مؤمنانو ته کافران الله تعالی پسترګو کې کم کار کوي او سورته انفال کې وایي چې مؤمنان چې دائم کم کړي کافرانو ته کافران مؤمنانو ته کم کړي سورته انفال سالور 43 نمبر آیت کې ذکر نو دوانو کمنټ کې ظاهرا یو قسم ته تعارض راځي انت وای وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ التوي دوانه یو بل تلکړه او دلته چې کافرانه مؤمنانو ته کم کړیو خو مؤمنانه کافرانو ته زیات کړیو جواب دار یو د جنگ اولنې حالتو یو د جنگ رستنه حالت
دا جنگ پاول کې دا حالو يرونهم مثلهم رأي العين. اکله چې جنگ شروع شو نو بیا د سورۃ انفال طریقه شروع شو. به هر یو د بل د تیزولو لپاره د شکارو کو چې ار یو بل ته پسترګو کې کم کړي لپاره چې یو بل سره جنگ شروع شي. یو دلر نه خبره وانه دلر نه د شکارو کو شرانی زی یو بل ته نو هر یو بل ته لګا. دا اکثر مفسرین دا تطبیق کړي. قاسمی په بل طریقه باندې تطبیق کړي. هغه د طریقه چې اول کې خبره ده چې یقللکم فی اعینهم یو هر یو بل ته لګ دغه لپاره چې یو بل سره جنگ شروع شي. اکله چې جنگ شروع شو نو کافرانه مؤمنانو ته چې لکړه او مؤمنانه کافرانو ته زیات کړ دغه لپاره چې و شرمېږي او قتل شي. دا غلا توجیه په نسبت سره د نورو توجیهات ته بهتره. او مقصد دا اول چې جنگ خلق لري کنه یو بل هر یو بل ته لګ کړ. چې جنگ کله شروع شو نو بیا مؤمنان او تفسرغو کې زیات لا او کافر او تفسرغو کې کم. والله یؤید د دې واقع ان شاء الله تفصیل به ورو سره دي صورت کې را روان. او حجه د بدر جنگو مؤمنان 310 لستسانو 2 ساسونو اتیا او تاویا او سروخانو کافرانو سره اصل اسونو 2 سواسونه او داوی سره نور سره ټولو سو خانو سو مؤمنانو سره اله په ټول جنگ کې 2 توریلا ورسره دا اته توریلا ورسره الله د دې سره مؤمنان لغلبه ورکړه. والله یؤید بنصره الله غالب کوي مدد کوي د خپل مدد باندې. الله کله کوي په خپل مدد باندې چاله چې وغواړي. یؤید بنصره نصر نمراتر الله ظاهری دا خپل باطینی مدد سره د چا تایید او تاکید راو. والله یؤید بنصری دا چې ایوازه د جهاد مبارک نه دی. تفسیر مواهب الرحمن وی الله يوفق بالتمسك على السنه والاجتناب عن البدع. الله توفیق ورکړي چې الله دخل کول په سنت باندې او د ډډې کولو د بدعت نه. دا الله کو کله کنه چاله توفیق ورکړي. نو مراد یؤید بنصره نصر الله چاله د دې توفیق ورکړي د سنت د عمل کولو او څوک دغه صفات شي بدعات او توفیق ولول. ان فی ذلک یقینا پر واقعاتو کې لا عبرت تعالی للابصار د خوندانو د پویوالا. ابصار جمرت شي بصیرت د زړه پویا چرچای کنه د دې واقع نه عبرت تخلیقا. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین. تزهید ذکر کوي برغبتی د دنیا نه ذکر. سوال دا چې دا کافران ولی مغلوب شو؟ جواب داره زین للناس د دنیا ډول راخیستی کا ذکر ای مغلوب شو. د مکه اثر را بداره دا خلقا متشابهات او پس ولیدی ولی محکمات پری. جواب داده زین للناس د دنیا شین او تدولی شوی کنه ذکر ای محکمات پری متشابهات او ذکر روان. آت کے بعد وہ شین ذکر کئی چې د دنیا شینا دا و شین خلق ته محبوب کاری. بعض خلق رائی النساء بعض خلقی البنین دوا القناطیر المقنطره درې. دا قناطیر المقنطره کې به یو ذهب جوړي آیو پکې فیضا سلور شو. والخيل المسومه دای پینځه ولنعام اشفق والحرث و. نو د جمعې دا هفته کې و ورځې کا دا و ورځې ټولې په دې کې تیر شي نو اخرت ته دې پرې خو یا به خود سوچ کې یا به زامنو سوچ کې یا به ذهب سوچ راځي ته یا د پیزا هر ورځ به یو سوچ کې کا. ذالک متاع الحیات الدنیا د دنیا سوچ راوخی سره دنیا دا د دنیا معمولی څه کې پایدې راوخی اخرت ته نه پات. زینا دولی شعر للناس
صيغه د مجهول راوړه ډولی شوی دی چاو ته ډولی کوي خسته کون کې خو علام دی او شیطان هم دی سورته انعام کې وایي چې د تزیین لپاره خالق چې هغه څوک دی الله تعالی سورته انعام یو سلو اتم نمبرات کې دیګل دا ډولی کړي چې دا او ته چا ډولی کړي الله سورته انعام یو سلاتم نمبرات كذلك زينا لكل امه عملهم زينا دا نه دا معلومي چې دا فاعل د تزیین څوک دی د الله تعالی دقه سورته انعام کې وایي چاو ته ډولی کړي وایي شیطان 3 نمبرات کې دیګل وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون شیطان ته غلط کار کیسه کوي او دلته صيغه مجهول راوړي او سوره بقره کې زين للذين كفروا مجهول صيغه راوړي امام راغب وی یو د خالق څوک دی الله یو د سبب څوک دی شیطان یو د کاسب څوک دی انسان الله دا ډول پیدا کوي شیطان سبب دی او څوک دا ډول کسب کوي دا انسان په خپل کسب کوي کا صيغه مجهول دلته ولې راوړه د هر طرف نه دي انسانانو ته دا شی ډولی شوی دی للناس مراد سره کافران ولما کې زوینه للذین کفروا ویل کا سورته بقره دوی مدار چې للناس نه مراد عام والا کافر او مؤمنان او مسلمانان دوانه ته خو مراد به د الناس نه هغه مسلمانان مرادي چې دې شینولا ترجیح ورکړي په آخرت په کارونه فاسقان مسلمانان به مراد دولی شویر للناس عام خلقتا حب الشهوات منا کول دا آتا چیز لی غواړي زړه چې کوم شي نه غواړي کنه د دیو دامینه وتا ډولی شوی درې تعبیرات یو شهوات وا شهوات ته ما تشتهی النفس زړه چې کوم شي غواړي کنه ته سوي شهوتونه وتا ډولی شوی دی مراد نه سره محمل دیتا وای مبالغتن المشتهیات تن مراد دیتے عین دا مشتهیات ته عین شهوات وا ولذکا گویا کې هغه مشتهیات ته چې عین دا شهوات گویا کې دای پخشه نیو ټکې دیته د شهوات وا مردا خو خواهشات دی اول خدا خبره ته سوچ خواهشات دا شهوات ټکې استعمالیږي په شر په میدان کې شر په مقام کې استعمالي یو دی خواهشات یوا دوی مدار چې حب ټکې وته ویل خوب څه ته وایي د دیو سره د مینه او ته ډیرا دا د دیو سره د مینم کوي د دې شهوات سره د مینم کوي نو دریم ټکې دا چې زوینا دا غلط کارو ته ډولی شوی هم دی گویا کې په درې طریقو باندې د دې خبرې قباحت ته اشاره کوي همراد دلته په حب نه دا معنا اخلي د دیو دامینا او تړډولی شوی دا معنی د دې مینې د دې شین لرا ترجیح ورکړي په دین باندې دا مقصد وای نفس مینا د دې شهوات سره د مسلمان هم شته او هغه ته هم تزیین خوشته کنه نفس تزیین دولی خو مسلمان تم د دې شین دا مینا چې رخکاری خو مراد د حب نه بدا معنا اخلي کافر او د فاسق سړي کار دی چې د دې شینو شهواتو من له ترجیح ورکې په دین باندې چې چلته د دې خبرو د دې مقابله راشي کنه او د دین مقابله راشي نو د دې له ترجیح ورکې په دین باندې یو خدا زلې چې څغواړي کنه د دې دامینه او ته ډولی دا من النساء خدا څو شینو تر ډېر ډولی دي کا یو د من النساء د زنانونه من د خواهشاتو اولنه استشاره هغه ډولی چې وتر اول نمبر خو خدي دای د ټولو نه مکه ولې راوړ دا د ټولو نه لوی فتنه لکنه من النساء
او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی ما ترکت بیر بعدی فتنه اضر علی الرجال من النساء، ما د خپل ځان نرسته بل خطرناک فتنه نه پرې خورې سړو لپاره چې زمان نرسته سړو ته زیات ضرر رسي، هغه د شي نه دکځنه دا ټول نه لویه فتنه من النساء. بل روایت کرا دی النساء حبائل الشیطان، دا خدي چری را شیطان رسید کنا دا غي جال له شیطان نه. شیطان انسان چې سړی چې په ګناه کې واقع کوي نو رسي او جال ته دا خور کی من النساء. دا اصل فتنه دا لکه اصل فتنه شروع کی ده او رسول الله ویل کنا اول فتنه بنی اسرائیل کې شروع شوه، هم د نساءونه شروع شوه. نو اوس وخت کې عامه فتنه چې خلکو ګری کنه دا رخصو نه کنه عامه فتنه همیشه چې تعالی څوک لانجه راوړي کنه د خو لانجه بل راوړي من النساء. د دې خو په وجبانه اکثر خلکا د خپلوانو حقونه فریدي کا د مور او پلار حق ولنا دا کې من النساء د خو د وجنا داغی خیال ساتي نه داغی د وجنه د مور او پلار حق پری. ډیر خلک د الله د احکامو باندې عمل د صد وجنه نه کوي، د خزه د وجنه نه کوي. جمع ول راوړه د انسان په فطرت کې میلان د کثرت د نساء او کنه ته جمع راو والبنین او دارنګي ډول شوی دی او تامین د سامنو دایز لغواړي. دا دویمه په مرتبه کې فتنه ده زامن. ولې قران بل ځکه ویل کړه انما اموالکم واولادکم فتنه، دا اولاد تاسو لپاره فتنه ده کنه. د دې زامنو په وجبانې دي انفاق نه کوي، خیرات نه کوي، بیا به بچي وي تخري. د دې زامنو په وجبانې د نونو حق دی نه ادا کوي. ولې ځکه بیا به وایي چې دا زامن به مې څه کوي چې دا میراث ته نون لور کما فتنه ده کنال بني. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الولد مفخله مجبنه، د بچی د وجنه سړی په بخل کې واقع کیږي او د بچی د وجنه سړی د جهاد نم پاتې کیږي. دای سوچي بیا به دا بچی زمارسته زمانه سکی زامن غواړي کنه انونه خو نه غواړي کنه ډېر زامن سوچ راغیسته. والبنین دا یو عالم نه چاته پوسو کو ویل تا غشه ولنه طلب کې چې الله د لم مقرر کړي. نو بچو سوچ ولې ول نه کې زامن سوچو کړه وړو سوچو کوي. هغه ول پدې چې چا باندې بسکه چې داغي وجود فتنه او داغي نشواله خفغان جوړیږي. اولاد دې کا اولاد چې نو انسان چې د انسان لپاره فتنه او چې نه او نشي نو بیا د انسان لپاره پریشانی او خفغان جوړي. والقناطر المقنطره خزانه او د بل پاسا کې خودل شي دای درې مرمن من الذهب د سرو زرنا والفضه او د سپینو زرنا. دا یارمانی 4 روپۍ مې وګټلې ذهب او الفضه. اغم په حدیث کې راځي کنه چې نبی علیہ السلام لكل امه فتنه وفتنه امتي المال، د هر یو امت یو فتنه کا او زما د امت لپاره لوی فتنه دا مال دې کنه مال ډیره فتنه ده. قناطیر المقنطره دا کمبل منبل چې یو د بل پاسه کی دا یرمانی کا عادت مال په وجبانه د حلال او حرام فرق نه کوي کنه. القناطیر المقنطره من الذهب والفضه دا قسم لوکی کنه من الذهب والفضه دای ارمانی قناطیر المقنطره. بل روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کړه د انسان دین ته چې څومره نقصان د حرس د مال او د جاه نقصان نه سي بل شي او ته دومره نقصان نه. نو والخيل المسومه سنا المسومه معلم
مسومه رسنه ده تصویم نه، تصویم څه ته وی؟ تعلیم. دای بل ارمانی اسونه المسومه تعلیم ورکړی شي. دا سونه تخصیص یې ځکه وکړو اسونه په هر زمانه کې د ډول د پاره یو ذریعہ. اگر که په دې زمانه کې جازونه مراوتی دي گاڑی نه، خو خلک ډول په سبانه کې الخیل المسومه غړ غړ با چاهانی کنه د ډول لپاره چې ګرځي او چکر وینه په سبانه وي په خیل المسومه. چاول دا د صوم نه له صوم څه ته سره درته اسونه دي المسومه اساس سریدلی په باغونو کې او دارنګ په چمنونو کې هغه اسونه ارمانی. چاول المسومه په معنا چا سره المسترسله اله شوی په باغونو کې. نوال انام ساروی دغواگانو دمی کو سوچ راخی سیکا. نوال حرسا پسل پدے کی گولا ترتیب دے پدے شینو کی. اول چی انسان وڑو کئی کنا ورکوٹے چینو ہر شیو تا مزحکا و ملابخ کاری لو بیدار شیو تا دلو بختاری کسر در و لور کی معشوم لا مغاوا پیلو بیت. یو وخت چې ورسیږي نو بیا یې د سنې اوربل سره سوچ پیدا شي. همیشه به شیشې ته ګوري او سوچ به کوي چې ښایسته یم او که بدرنګ یم، دغه بیا ارمان وي. بس یو وخت چې بیا ځوانۍ ته ورسېږي که نه بیا د ښځې سوچ راوالي چې ښځه به لاړه څه وکړي او کومه ښځه به کوم. من النساء بیا یې دا ارمان نو چې ښځه وکړي نول بنینه بیا ارمان دا چې زامن به کله الله را کوي دا یې بیا سوچ. نو کله چې دا بچو پلار شي کنه او یار دې په خزا او په بچوم کار نه کوي چرته دکانداری کتل وي غواړي ول قناتیر المقنطره بيدار ارمان تیرش پیسې وي پیدا کول غواړي. نو بیا وی کنه چې دا پیدا شي نو چرته یو کرولا په کار ده چې چرته په کې مدینه او بحرین ته چکر ول خیر المسومه دای ارمان دي. بیا وی کنه دا واړه دی وی روزه را روانه ده په وجبا وچبانه بس روزه تیر کنه لنام چرته غوام می کوي پکار. نو چې دا موشین دا خو به خام خاصه پړل غواړي کا څه خو بخوري کا نو دې لپاره وی پوره پټه کړ غواړي نو حال دا مرتب دي ارمانونه د انسان په دغه ترتیب باندې فذالک متاع الحیات الدنیا. بعض علما ویلي چې دا انسانانو کې فرقي زه انسان چې کنه داغه د خپل د ځامن سوچي دا د دنیا سره بل سوچ نه د خزو ارمان دي زید. نو بعض انسانانو کې ځنه خدا سي بعض انسانانو کې هغه د تاجرانی دکاندارانی کنه داغه سوچدای القناطیر المقنطره من الذهب والفضه هغه رستارو بیګه خپل روپې شماري دا ټول کار دي تاجرانو کار دي. نو بعض امیرانی بادشاہانی خوانینی ملکانی داغی سوچ دسی الخیل المسومه د گاڑو د دې خبرو سوچونه راځي. نو ځنې خلک شي ناغه باندې چینی الانام داغو د ګړو د بزو چې 200 کنډک مې دوم داغو د دې طرف سوچ الانام. نو ځنې خلک پکې د اواري والی ناغه ذمہداری والحرث داغو د فصلونو ته ارتقال فصل خره او خراب دلار چا زال ارمانی چیرې شي چې په یو انسان کې مراجمه شي خو اکثر ترتیبي په دغه طریقه وایي. دا چې واورېدل کنه ذالک متاع الحیات الدنیا دا مړه سامان دی د ژوند د دنیا دا ضرورت دی د ژوند د دنیا دا هر یو چې کنه د دنیا ضرورت پرې باندې پوره کی. دا د آخرت متاع څه ته وایي هغه ټوټې ته وایي چې زنانه پاغه باندې لوښي اندي پاغه باندې دا متاع ده کنه. نظم الدرر بقای وی ما د متاع معنا نه پیژندل نیو باندې چې لګیو خپل بل کستا وی جاء القلب فاخذ المتاع سپیراغه او ټوټه د لوخ د انځلې وی ویوړه ما ته داغه نه رسته پته ولګل چې متاع څه ته وی دا ټوټه دغه کما شیبانه چې خلق لوخین دي کنه مردار ټوټه ته متاع ویل شي. مزدا ذالک دار چې چری کنه متاع الحیات الدنیا خدا مقصد به چې ګوره دا په دین کې استعمال نشي په دې صورت کې ودا متاع الحیات الدنیا نور کنه کدا د دین په باب کې استعمال شي نو بیا دا حدیث کې بیا شته کا چې دنیا كلها متاع وخير المتاع المرأة الصالحة به صفات کله رسول الله
دنیا خو ټول متاع ده، خو متاع کې پدې متاع کې بهتر متاع سره نیکامل خبره ده. والله عنده حسن المآب، الله چې نه دا سره ده کېسته زید ورګرځیدلو، دا الله دا کېسته زید ورګرځیدلې او دا کېسته نه دي کنه، پدې کې څو وجې. یو وجه خدای چې دا دنیا په باب کې استعمالي، د آخرت په باب کې نه استعماليږي وا. دوی مدار چې دا د آخرت نه جدای د سلی راولي چې کله د الله د حکم خلاف استعمال. دوی مدار چې دا فانی دي ختمي او د آخرت ته نه ختمي، ناغت نه حسن المآب شو کنه، خسته د ورګرځیدو لاش. مقصد دا ترتیبي سره، مقصد دا تقلیل الدنیا وتحقیرها. مقصد دا چې دنیا ډېر سپکره بس، قلیل را بس. والترغیب فی حسن المرجع الی الله تعالی فی الاخره. ترغیب دې پرې خبره چې الله ته خسته ورګرځیدل پکاري او د آخرت سوچ کول پکاري. بشارت ورکې سره د شروطنا او د مخکې په مقابله کې اسباب باسوا. او نبئکم بخیر من ذالکم، آیا خبر درکم بخیر من ذالکم، فغور ساد دغا در کړه شو شیننا دسی شینه توکه ما چې داونه به بهتري او وجه خیریت می مخکې بیان کړه. هغه به شینه چې هغه به د مخکې نعمتونو نه بهتري. من ذالکم سره دغا در کړه شو شیننا کبیر وی الله تعالی لما عدد نعم الدنيا نبين ان منافع الاخره خيرا منه. الله چې کړه دا دنیا فائدې بیان کړي و سلاوي منافع د آخرت خیر منها، غسنه بهتر دي. ما دنیا فائدو بس سوچ کې د آخرت سوچوګا. د حمزه کې معنا د څه ده؟ د ترغیب. د الله ما تعالی ترغیب راک پیغمبر او توا خبر درکم بخیر من ذالکم، فغور نعمتونو سره دغه در کړه شونه. دا غور نعمتونه بر چا لپاره؟ یار چا نه خیر الصفات خیر النعم لخير لا بد لافضل النعم من افضل الصفات. کو غور نعمتونه حاصله نو غور صفاتونه په ځان کې مراولي. چې غور صفاتونه د پکې نه کنه الله تعالی غور نعمتونه نه درک. هغه صفاتونه کم دي للذین دا خاص خلق لپاره دي اتقوا چې ځان ساتلې د مینې د دنیا نه. دا صرف دغه خلق لپاره. دنیا نه تقوا پکار راکنه، دنیا سره مینا کول نه دي پکار. هغه پس الله تعالی دا نعمتونه او دا نعمتونه چې دي عند ربهم فنز ربانی، د الله په خوا کې به نعمتونه ملایي. کم دي دا نعمتونه؟ جنات. دلیل الذین خبر مقدم له جناتون ول مبتدا مؤخر. جنتونو دې چې بهيږي به الله دې راغینه ولی همیشه وای پای کې. دای دې تعبیر ذکر کو کنه د مخ کې نعمتونه ټول کشف ختمه کړ. ټول باغونه یې په باغونو کې فصلونه باندې پای کې واسونم پکې حدیث کې وایي. جنت کې بده سیاسونه چې هغه به اول دي د دنیا سونه خاود ته نشي کا. رسول الله وی چې کوم دې ته پکې اول دي نو اقا طرف تاول ته په دې نعمت کې بیا هغه ټول نعمتونه داخل شوکا. هر ستري ضرورت ناراضي، انعام ته ضرورت ناراضي، خير المساومه ته ضرورت ناراضي، قناطير المقنطره ته ضرورت ناراضي. په دې ټکی کې هغه ټول مقابله وشوه. خالدین فیها دا تجری روان به لاندې راوینا الانهار نهرنا، سلور قسم نهرونه و روان دي راوین. او د ټولو نه لوی نعمت دار چې خالدین فیها همیشه به پای کې. دنیا نعمت کوار چا تار څومره ملاشي خلود خو پکې نشته کنه مشواره پکې نه. نو ازواج مطهره بیان به پاکی ساتل شي د هر قسم نقصاناتنا. امخ کوته نساء ویلې کنه نساء جنتیانو چې الله ور کوي دا وبسي ازواج به د خاون سره با په خوې او په خلق او پیدائش پارڅ کې برابر. دا ازواجون یراول دا بنین په ځای باندې کافی شو کا. زامن ته دنیا کې خلق دا بقا د نسل لپاره ضرورت لري کا. جنت کې زامن ته ضرورت څه نشته چې نسل په غیر د دینه باقی لري، غیر د دینه به همیشه.
ورضوان من الله لګرزا چې حاصل شي بنده ته د الله طرفنا لوی ده د هر یو نعمتنا نور پکې سکه خدای الله رضا یو لوی نعمت رضوان کې تنوین د پاره د تقلیل دی لګرزا چې انسان ته حاصل شي من الله وقف دې معنا اکبر من کل نعمت دا د هر یو نعمت نه شوت نعمت دار کنه هر یو نعمت نه لوی نعمت حدیث کې راځي چې الله تعالی به جنتیانو طرف کار شي جنتیانو ته وایي څو غواړي جنتیان هغه به وایي الله ایسن غواړو هر څه پوره لري کنه الله به وایي نه دا غواړي آخر کې به الله وایي چې وحل علیکم رضوانی فلا اسقط ابدا زد له خپل خوشحالي در کوم به چرته نه خپکی دا نعمت چې نه دا هر یو نعمت نه چوت نعمت دی والله بصیر بالعباد الله لذن کله خپل بندگان لرا اینی نو ما يناسب لهم چی هغه بول ورکی کنه چې څوک د کم نعمت مستحق الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا د الله بندگان کمی دا صفاتونه والا د مکه کې بیان د صحیح عقیده او اتقوی ویلو وسوی د صحیح عقیده سره صحیح اعمالم کول پکاري خلق نه چې وای وربا مونږ ایمان اورې نه معاف کې مونږ ته زمون ګناهونه الوسیله بلفظ الرب والایمان دا درب ټکه وسیله کړه د ایمان ټکه الله ته وسیله عادت توي وسیله په اعمال صالحه او دا الله په اسماء او صفات باندې نو معاف کی الله مونږ ته زمون ګناهونه او ساتي مونږه دا صاحب دورنا ګناهونه تمام کی او د عذاب د جهنم نه زمون حفاظت الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین هم الصابرین وهم دا الذين العباد مکه مبدل منه الصابرین والصادقین دا غینه بدل الله لذن کې خپل بندگان لرا کم د الله بندگان دي الصابرین والصادقین بیان صفات الخمسه للعباد عباد الله پنځه صفات ذکر کړي د الله د بندگان لپاره خلق نه چې کلک وي په دین باندې په وخت د تکلیف کې تکلیفونه راځي خدای په دین باندې کلک نو صادقین او دا خلق نه رښتینی په داوود ایمان او د تقوا کې ایمان هم پکې ده تقوا هم پکې ده والقانتین او تابعداري کوونکي د الله او د رسول دی القانتین د الله خبره مانی د رسول خبره مانی قنوت پکې ده پرې والمنفقین او خرچه کوونکي په هغه طریقه باندې چې ذکر شو مکه سورته بقره کې انفاق هم کوي مالی او بدنی عبادتونه دوانم پکې او د دې عبادتونو نارستا والمستغفرین بالاسحار بخنه وختن کې په وخت شربان کې د شربان په وخت کې بخنه وختن کې استغفار وایي الله دای پټولو کې اخر ولې راو دا صفته روس راوړل غواړي کنه دا پزان کې روس ته پیدا کول غواړي والمستغفرین بالاسحار صحا اسحار جمع ده د سحر او سحر ستوي یا جمع ده د سحر سدس الليل الاخر د شپې شپږمې حصے ته توي سحر وتوي اځي کې وسته اشاره یقظت ته اشاره اخوالي ته اشاره دا صفت پدان کې پیدا کول غواړي کنه دا صفاتونه په چا کې په صحابه او کې کنه په کامله طریقه عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ جمعات کې ناس یو ګټ کې الله تعالی یا الله تا تمنګ ته چې زمانہ بخنه غواړي نه زړه نه بخنه غواړم یا الله لکه څنګه چې تعامل کړي مغفرت تعالی الله راوی وای ما چې کله ولیدو هغه سره چې عبد الله بن مسعود پټنا سودا دعا الله ته کوي یا الله تعامل کړي د بخنه وختلو زړه نه بخنه غواړم کله معاف میکړي مستغفرین بالاسحار د چربان په وخت کې بخنه وختل وکړي او حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی د شپې په شپږمه حصہ کې د شپې په آخري حصہ کې الله تعالی اسمان د دنیا ته راکوزيږي وای څوک اشتره چې زمانه بخنه غواړي چې بخنه وته وکما المستغفرین بالاسحار لقمان حکیم سے بچی ته ویل بچیا
لا یکونی دی کو اکیسو من کا بانگیرستانا او خیر نشی کنا فإنه يوقظ للصلاة وانت نائم اور چربان اذانونه وي او ته قلار فرض والمستغفرين بالاسحار بیا خاص کر چې او سره د قران علم کوي او د حدیث علم هغه سره چې د چربان مانځ ته نه پاتې یا ډوړی تر پاتې کې د بدن په سوچ باندې او دا روح د پاره چې کومه غذا دا او سنه حاصلین دا څومره نقصان دی د لپاره دا د بخنی میاشته د مغفرت میاشته دی کې به ته د کېدل نه پکار ول مستغفرین بالاسحار رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کم سړی چې چربان کې تهجد تنفاسی کنا نو دا سړی چې بال شیطانو فی اذنه دغه پرې وګونو کې شیطان میتیازي کلی کنه زکه دا سیده محدث وای دا عالم وای چې دا حدیث می کله واوریدو یو شپه باندې نا وخت شو نو تاجر تر پانه تیرم نو ما چې خپل وګونو وکتل رښتیا پکې میتیازي پکې ولی ول مستغفرین بالاسحار او ځنه علماء وای چې دا میتیازي کول کنایه ده د استخفاف نه شیطان وای مړ تاسو هم دومره سپک سړی چې دا ستا وګونه زما د میتیازو لپاره چټای کوي نو مقصد دا دی شیطان ته د سپک د مسلمان ته ګوري چې تعجب نه کوي کا هغه ته د سپک ګوري بعض خلک د څه کوي چې د شپې تراو ته ودري کا تعجب تنفر نه دکی او د صحیح حدیث معلومیږي دا عمر رضی الله تعالی عنہ خلق ته ویلي ویل په جمعات کې خو تراوی کوي خو الذین تنامون عنه خیر من الذین تقامون له دا کم ته چې تاسو ودرېږئ دا بهتره دا کم نه چې تاسو ودکېږئ هغه بهتره دی دا هغه مانځنه چې تاسو ته ولاړئ تراو کې دومره ثواب نه لکه څومره ثواب چې په تهجد کې نه اکثر عوام د شانکار کې کنه نه تهجد ته نه پاتېږي او تراو د پاره به خصوصي مولا نشي کا ولی چې په ګړ باندې وکی ولا دا د سترې قوانه تراوی دا نه د رسول الله نه ثابت دي نه د صحابه نه ثابت اکثر خلک د شکار کوي مړ ویرا د عمر وی دغه دغه سنت داري چې هغه وی شل رکعات تراوی کوي صحیح روایت د عمر نه په صحیح سند سره 8 رکعات ثابت دي کنه هغه نه دي ثابت سره د عمر نه په صحیح روایت سره یو رکعات ثابت دي د عمر نه په صحیح روایت سره یو 41 تم ثابت صحابه او سنت کې خلفای راشدینو پای کې چې په کومه وبانه عملو کې خو په صحیح طریقه خو کول غواړي کا دا په کومه طریقې چې تکې نو دا خو نه الله ویلی او نه رسول وی دا سبب د تباہی د انسان لپاره منګ را چاته نه وایي چې خامخالیات څوک شل کوي تولیح کوي خو په صحیح طریقه خو کول غواړي کا د سیمون چې راوځي چې کوم خلک یې چې په نیمه غنټه کې تراونه اوسګار زمونږ دا وی د بلا زویره سم په نیمه غنټه کې ولار څنګه اوسګاری مقصد دا دی چې دا نه الله خوشاله او نه رسول خوشاله یا چې ځان نه یو شی جوړ کړي زمونږ یو امیر صاحب افغاني امیر صاحب هغه تبلیغ کې یو ځای ولتلی یو مولا ویل ډېر جلد تراوی کوي ول اول می فتمون شروع کو خاغم منځل مان سبحانك اللهم شویل او نه می پسې اسم نه شویل اسی یو ګړ ویل جوړ ویل ما چې سلام چې وګرځم ما چې مولوی صاحب ما کتاب ویل چې الله اکبر ما ویل چې افری ما څه نو یاد کړ صرف تاسو په مې دغه خبره صرف کوله دا خلک چې کم خلک په دې طریقه باندې شل کا تراوی کوي کنه د الله حاضر ناظر کی چې په دې کې د درې ځل سبحان الله سبحان ربي الاعلى ویل شي کنه شي دا فاصل الله دوکه کولی او رسول دوکه کولی پرې باندې ول مستغفرین بالاسحار په صحیح طریقه باندې کار څومره کوي خو کوي په صحیح طریقه په دې طریقه باندې تراوی د نبی علیہ السلام صحابه و چې شلکات تراوی کولی داغو طریقه دا چې د نیمه شپې پورې بزنه خلکو تراوی وکړي اذان بچ کله وشونو بیا به نور خلکو ته ودرې دا نو ول مستغفرین بالاسحار شربان په وخت کې بکنه غوښتل غواړي د الله عادي کې به دې ته اشاره وا چې دا وخت د نجران کې را صفاتونه نو کړه هغه وخت د نجران هغه چې ونه هغه د شربان په وخت کې به بکنه نه غوښتله او دا صفاتونه په چا کې په صحابه کې کړه په کامله طریقه مالک ابن دینار وایي یو ځل ودوما وی جنې مې خدمه په خوب کې ویل ما وته ویلې ته څوک یې دومره ډولې جنې
ویل دا د جنت حورما ما چې ستا مہر چې دی زما مہر چې صلات الليل دا شپې تهجد دي کا دا مہر چې نه حاصل کړي نه هغه په ماته نشرالته صلات الليل د دې په وجوانه دا څومره مرتبه چې حاصل شي دي کا عرش لرزد از انین المذنبین دا الله عرش دې د وجه نړقېږي چې او سړی د خلینو د چربان په وخت کې چړاو پریاد وي